لکه دلته دا دویمه درېیمه شپه ده یو صابون والا راځي خدای چې د دنیا لپاره موږ څه اختیار کړو د فیصل آباد صابون دی او په 3 روپے کا چکای دا دکانداری په 15 روپے ورکړي دلته په 3 دا 2 روپے ډیر شه دی 2 روپے بچ کړي یعنی یو غنټه بیګا زمونږ دا غوګونو خړک کارخانوں کې دوکان شیرات لې د کارخانه صابون یو بل دې په موټر کې ګرځي ورونو د غاخونو دارو دي او چې وی لګي نو که په خله کې د غاخنی نور بروټو کیږي او پلانې چلبوشي او پلانې چلبوشي او پلانې لګیای نو لوډ سپیکر خلې ته نیولې ها اچ تیر شي بل سوزا کې به پیراش رونو جمعات جوړیږي د خدای کور جوړي یو شیخ اخوار روان کړي بل شیخ دې خو روان کړي ټوکرای ور سره جمعات جوړیږي د خدای کور جوړي شابه کنا او دا په جنت کې کور دی او دا ګوره زر کوي وخت در نتیری په یو نیب لګیای دی خو ګورئ جمعات جوړیږي او زول په بازار کې خیر وغواړم او تعالی درشم چې جمعات جوړیږي او چندا ورکا او ته وې چې معاف کا ځکه چې 99% خلک خو چندا نه اچي پکې کړه یو نیم چرته 1 روپۍ پکې واچي دا جمعات به د قیامت پورس کشتای وی او د خپل منځګزار بزان کې سوري او جنت ته پورې باسي دا الله دا مخلوق د خدای په عظیم قهر دی قوم نه دی اخته کړي چې د خدای جو کور جوړېدو د پاره ته په سرک او په لوډ سپیکرونو باندې ټوکرای دی اغسته د خیر غواړي خپل کور له څوک خیر غواړي خپل کور چې جوړه خیر ولا غواړي او د خدای کور له خیر غواړي او ورمخ کې ورکو تلون کی تا ورشه هغه وي چې معاف کا نن زمون د لاس به ان شاء الله یو سړی جنت ته ځي یو سړی مونږ دې دیندار طبقه چې کوم حالات اختیار کړی دي یو سړی به جنت ته ځي د دې ټولو بیړی تباہ ده ما 2 جمعات جوړ کړی یو ورشه دې کارخانه کې جمعات او یو زما کور سره جمعات په یوم 15 لک روپۍ لګېدلی او په بلم 15 لک روپۍ لګېدلی داغه جمعات پیسې می 35 کسانو ناغستی دي 15 لک روپۍ او د دې سړي جمعات پیسې می 15 لک 15 کسانو ناغستی هر یو مالدار ته مې ټلیفون کړی دی چې کدا ځان دې روغ پکاري پیسې راولېګا ولی جی پکار میں دے ځان روغ بچا به 50,000 راولېګلې او چا به 1 لک راولېګلې او چا به 10,000 او چا 60,000 او چا د 50,000 نه کمی می چانه غستیم دي تاسو خیال راغی دلته یو وزیر صاحب راغله او جمعې مونږ چرته دلته کړو بار کوسک جواب یو کو چې په دې جمعات کا 60 لک روپۍ لګیم زه لګوم چې دالک خجوش مال ورتوا چې کزه دا جمعات د سرو زرو جوړولو غواړم زه جوړول شم زه د وزیرانو په پیسو نه جوړم او نه د دې سرکار په پیسو جوړم زه جوړول شم جوړول مې خو بس یو
هیڅ پکې راغی تاسو خیال راغی نه ډېر دغه ونه سپیره جماعت ته مال بجلیګر مولا په خپل سپیره دی څوک چې چا خوخي ایو سړیو په یو خزه مینو ګودر لا بتلا او بولا ول سړی بل ځای ملاقات خونه کیږي خو کده زما دي دن یادېږي د ګودر غاړه اجاره واخله مې مال زبزه چې چا خوخه ما سر پسې په پدا وینو کې مولاړیو موز بکای خیال دراغه او چې زه چا خوخ نه ما کله ما بدخان جمعات تلار شمه اعمال ګمنډي جمعات او شیش محل تلار شمم نه برای خیال امراغه نو عرض میں داو عزیزانو چې نن زمون دلاسا دا دین دیس نوبت تور رسیدو چې دا کم تاسو ګوري لګیا تاسو دوا پکار ده بیگا کور تتلما 9 بجې د کوات روډ نه یو جنج را روان دا غلطناستم کنه ما ته وګوري چې خدای ته دی وای کنه چې تراته وي څنګه دم ته پسې راوای بیا وځي بیا استاد قوم او استاد قوم بچی چې دی دا ورته په ګډاش تاسو داز تکړه دلائل تا ګورو مسلمان زده کولو تا ګورو پاکستان تا ګورو دلائل زده کولو تا ګورو بیرونی ممالکو ته د اسلام دعوت ورکولو تا ګورو پاکستان کې دا اهلیت هم شته چا به نور ملکونو ته د اسلام دعوت ورکړي دا اهلیت ایران ځان کې پیدا کړو چې روس ګوربچوف ته د اسلام دعوت ورکړو نن د پاکستان په تاریخ کې توخایا چې تا چرته چاته د اسلام دعوت ورکړي در سره لاس پلاس هندو دی در سره چین دی در سره روسو لندن او امریکای له غنټه پاتې افسر دې ترغه ټرین کیږي نه چې د امریکای سجده دې پې نه کړي او د لندن سجده دې پې نه کړي ترغه پورې هغه سیټ کیږي نه دا افسر دې چرته ولېګلو چې دا دارو کواخلو ملک الزبت ته د اسلام دعوت ورکا دا ټکه به نظیری ویلې دی یا صدر لغاری ویلې دی ملک الزبت ته وایا چې واتونی مسلمین راشو مسلمان شه دامستا پاکستان چرته کړی ستا پاکستان کې څه دي تاسو هغه د دبلو یې چې تر اوسه یو سرک په 100 کاله کې ځدانه کوچینیان مرته راوستي دومره پښتي چینیان دی هغه دلته سلک جوړي تاسو وګورئ ځان یو شمس دا کړو دمتو کمپلیټ دا سه ګډا زمونږ لونو ته زامنو ته ورزي چې ډمه شرمای ډمه او وختي مولانا رانه تاسو کوی دلایل راتوخه چې دا ټلویزیون کې څه شي آرام دی مال ټلویزیون کې څه شي آرام دی آرام خو پکې څه نشته ډېر خشه دی اجنکای ته پکې اقتداسي کی استالور او خزه ورته ګوري هغه بیا داسې کوي کنه دې کې آرام دی بل وَإِنَّ لَاوِي تُمْهِندِي نَ کرتے لوٹنا نہ لاوی تُمْهِندی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو واجے وجہ بے نماز نہ لاوی تُمْهِندی نہ کرتے لوٹنا نی ڈرنے تو واجے بجا بے نماز چیری گی نا دبلی غگوا صحت می دولت می ځواني می د خدای یرم نه دوپړه غاوا